एकदम بدی وطن گام پو گام د ښکلا ستوري د امن پرنجو بد کړم دواړې سترګې توري د اسمان د شنو اوبو بدی په وچه خاوره خور کړم سپېرې دښتې بستا په سرو ګلونو کړم سمسوري بستا پسرو ګلونو کړم سمسوري د ملي راډیو ټلویزیون درنو لیدونکو زما خنګل مرخیل سلامونه او نیکې هیلې ومنئ خدای دې وکړي چې روغ جوړ او صحتمند به یاستئ درنو لیدونکو دا د دې اونۍ تلویزیوني سفر مو د ننګرهار ګوشتې ولسوالۍ ته ځانګړی کړی په دې سفر کې به ګوشتې ولسوالۍ ته ورځو او له دغې ولسوالۍ به تاسو ته د بېلابېلو برخو څخه معلومات درکوو نو تاسې را سره دغه خپرونه تر پایه وګورئ موږ ورځو ګوشتې ولسوالۍ ته د ننګرهار ګوشتې ولسوالي دغه ولسوالۍ د ننګرهار ختیځ لور ته له جلال آباد ښار څخه 40 کیلومتره لرې د ډیورنډ په فرضي کرښه پرته ده شمال ته یې خاص کونړ جنوب ته یې بټي کوټ شرق ته یې لالپور او غرب ته یې کامه موقعیت لري مساحت یې 600 کیلومتر مربع دی او 19,900 کسان پکې اوسیږي ګوشته د معدنونو له پلوه غني ولسوالۍ ده چې پکې د کرومایټو سرپنټین جیټ نفرایټ او هډوکي کانونه موجود دي دغه ولسوالي په تعلیمي برخه کې 15 لیسې 15 متوسطي 12 ابتدایه 40 دیني مدرسې او یو دارالحفاظ لري د روغتیا په برخه کې بیا یو CHC 2 BHC او 2 سب سنټر کلینیکونه لري اوسیدونکي تر ډیره په کرکیل او مالدارۍ بوخت دي پیداوار غنم جوار سبزیجات هندواني پنبه وربشي میوه‌جات زردالو شفتالو الوچه او نارنج او مالټه دي ګوشتې ولسوالۍ کې د بیلې بایزو خویزو راغه او ورسک کانالونه موجود دي قدرمنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست دوستانو تاسې د ګوشتې ولسوالۍ اړوند لنډ معلومات ولیدل او واورېدل اوس دا د دې ولسوالۍ یوې سیمې ته راغلي یو او دلته زما تر خوا یو دوه مشران ناست دي دوی سره غږیږو چې په ګوشتې ولسوالۍ کې د خلکو وضعیت څنګه ده ژوند څنګه تېرېږي نو دوی نه پوره معلومات اخلو او دوی به موږ تاسو ته دغه معلومات راکوي نو لومړی له دې مشر سره غږیږو بیا وروسته به له نورو سره غږیږو مشره ستړی مه شي او لومړی درته خپل نوم واخله او بیا راته دا ووایه چې څنګه د خلکو وضعیت او ژوند دلته څنګه تېرېږي د خلکو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم ملک محمدانور خیزاوال دی د ګوشتې د ولسوالۍ د خیزو د قوم اوسېدونکی یم او تاسو ښه راغلاست په ګوشتې ته سلمشي درته وایو د ګوشتې د غریبې خاورې ته پخیر راغلی کور مو ودان چې دغه د ولسونو اواز بر مقاماتو ته ورسوئ خدای دې وکړي چې هغه حقیقت موږ ویو چې تاسې یې واورئ بر لوړو مقاماتو ته یې ورسوئ زمونږ د ګوشتې ولسوالي یو غریبه ولسوالي ده پخوانه په غربت کې وه پخوانه غریبه وه مؤسسو راسره کومکونه تاسو ته پته موږ شاته تلویزیون سره څو وارې مرکې هم کړي دي هغه وخت کې شوي دي بیخي داسې یو چې بیخي په هغه صفر حالات کې اوس هم دا اوسنۍ فقط په دومره خبره باندې درته غږېږم چې افغانانو دپاره زموږ د ګوشتې خصوصا د ګوشتې دپاره امن ډېر مهم دی موږ امن غواړو موږ د ګوشتې د ولسوالۍ دپاره امنیت غواړو موږ پرمختیا غواړو موږ سوکالي غواړو هغه په چیش کې غواړو زموږ پاس غرونه ځان دي اوبه نه لري هېڅ دغه نه لري په دې خاطر باندې که بخښنه غواړم چې دغه کې زما لږ یاداشت مې اخیستی دا سید راواخله اوس وضعیت څنګه د ولسوالۍ اوس فعلا راته په دې اوس فعلا وضعیت دغه موجوده ولسوالۍ چې کوم دی دغه د ولسونو سره ډېره ښه رویه کوي ډېر ښه اخلاق کوي ډېر ښه برخورد کوي ډېر ښه دغه کوي زما مطلب په دغه دی چې په دې ګوشتې په ولسوالۍ کې دا اوس کومه ګډوډي نشته دی دغه معدنونه دي دغه معدنونه باید دغه چارواکي په خپل تصرف کې راولي او دغه موستي دا لرې کړي او د شرکتونو سره قرارداد اوس معدنونه چا په لاس کې دي اوس معدنونه تقریبا زه چې څومره حکومت چې کوم ځای ته رسیدګي کوي حکومت په هغې باندې خو غلا تې روانه ده شور تې روان دي چپاول تې روان دي ځینې ځینې کې د طالبانو هم وس نه کېږي هغوی هم روان دي ډېره زښت یو بدبختي روانه ده شور چپاول څوک کوي دا شور چپاول غیر وسوار خلک دي هر سړی راځي او بس دغه
تیږه د غلا کوي دې ځینې وړي فقط یو څو شرکت دي چې هغه شرکتونه پکې فعال دي په دې کې ولسوال صاحب ډېر یادې ظالم وکړي د مدیر صاحب د امنیت چې دانه بیا راغلی دوی غونډه هم جوړه کړله هغه هم دا کړ چې دې شی نه مخه ونیسي دغه ولسوال صاحب په دې کې د قوماندان صاحب د امنیت چې کوم دي دې دپاره اوس په بله ورځ ډېر خلک معذب کړي چې څو دغه چوټ چپول مخ خو دوی سره باید همکاري وشي حاجي صاحب تا د غرونو خبره وکړه مخکې چې غرونو کوم غرونو کې خلک اوسېږي څنګه د ژوند سخته تا یادونه وکړه د غرونو زمونږ د غرونو عزیزان چې دي هغوی اوبه نه لري انساس کې اوبه نه لري دغه معدنونه چې دا زما د غرونو عزیزانو په کورونو کې راوتي دي هغوی د دغه چینونه اوبه راوړي دغه ښځې یوه تیږه راغستې چې کور ته یې ویسم ځکه د هغوی ملکیت دی د هغوی شخصي ملکیت دی دغه کوی ورته نشته دی مالدارۍ سره کومک نه کېږي کلینیکي اسانتیا خو قطعا نه شته نه ځکه د هغې ځای نه چې راځي دغه عزیزان موږ ناست دي دغه ټول مشکل سره مخ دي موږ داسې ویل چې دغه کومه تیږه چې دوی وړي دغه ته دغه قوم ته دغه حکومت دې ته فیصدي ورکړي مثلا یو 10% خو ورته ورکړي 60% خو ورکړي چې د هغوی هغه ژوند خو پېښه شي ځکه د هغوی کورونو کې دا تیږه یعنې ته وایې چې کومه تیږه یا کوم معدنیات چې د دې ځای نه ویستل کېږي د هغې ځینې فیصدي د سیمې خلکو ته ورکړي تر څو مثال د خلکو ژوند ښه شي یعنې داسې کارونه پرې ورته وشي لکه څاګانې ویستل شي نور کارونه پرې ورته وشي که نه نغدې پیسې نه داسې نغدې پیسې نه وي موږ ویل چې دغه تیږه کې تقریبا چې 10% د تیږې عواید چې راځي اوس مثلا حکومت شرکتونو سره قرارداد کړی دی او قرارداد ورسره کړی دی ورسره دغې نه څو فیصدي تیږه چې دوی دغه قوم یې همدلته ځان له خرڅه کړي په همدې شرکت باندې هغوی په خپله څاګانې وباسي خپل هغه ژوند به یې پرې جوړي هغوی ګوره نه کلینیک لري نه ډاکټر لري نه مکتب لري هېڅ هم نه لري او چې ګوشتې ولسوالۍ په منځ کې یا په څنګ کې خو د کابل دغه لوی سیند هم تېر شوی ده څنګه د دې اوبو دلته نه رسېږي او اوبه څنګه ته مشکلات دي زمونږ د ګوشتې د ولسوالۍ په تقریبا جنوب ته اړخ کې د کونړ او د کابل سیند یو ځای شوی دی او دا ته فقط یو پیاده موږ ته رسېږي چې دغه سیند موږ د هغوی ځمکو نه خلاص کړلو هغې ختمې کړې صرف ځمکې وړي او بس موږ دومره خواهش دی چې دغه نظام خو راته دا کار وکړي هغې نظام خو راته شاته کتل او هغې چې نظام موږ ته شاته کتل علت یې څه شي و علت یوازې د ګوشتې د ولسوالۍ یووالي و الحمدلله د ګوشتې ولسوالۍ پخوا چې نتیجه ورکړې اوس یې ورکړي په آینده دپاره چې په دې کې به امن او سوکالي دا یو ورونه دي خویزې یو بیزې دوه قومه ته اوسېږي زما نظام دغه خواهش دی چې د سربند نه رانیولې تر هغه پورې یو بولډروال دیوال همدغه معدنونه چې دا د ګوشتې عاید دی او په میلیونونو افغانۍ حکومت له ودې دغه یو حصه پیسې راواخلي او دغه د سربند نه تر هغه پورې یو بولډروال دیوال پرې راته وکړي همدغه پیسونه یې حصه راواخلي د ګوشتې ولسوالۍ خوږاخیل د وړخیل ماماخیل او دغه قومونو ته پکې څاګانې وباسي د همدغه روپونو یو حصه پیسې واخلي هماغه ته د ورخیل خوږاخیل ته پکې کلینیکونه او دوایان وکړي همدغه یو څه ګوره موږ دغه ته د غرونو نه چې زموږ زنانه راځي د کلینیکونو ته راځي د بېادبي ډېره معاف وي دغه د ولادت په دغه کې یعنې دغه ټول مشکلات لرو خو چې زه ښه تیږه لرم ښه معدن لرم ګوشتې زه لرم د تېر نظام په شان برخورد باید ونشي په تېر نظام کې دغه تیږې ګوشتوالو نه دي لیدلي چورو روانو اوس د دې نظام نه مې خواهش دا دی چې دغه معدنونه خپل کنټرول کې راولي یو د خوا نه به حکومت په خپلو خپو باندې ودرېږي هېڅ مرسته پکې ضرورت نشته دی او دویم د خوا دغه زموږ ولس باندې به لږ شفقت وکړي او حاجي صاحب د سیند اوبه دلته راجګې شوي دي ولسوالۍ ځمکو ته د سیند اوبه شخصي دهقانانو زموږ د ځمکو خاوندانو په بېل او بېرچه باندې یو اندازه اوبه راجګې کړي دي چې تقریبا کمه ځمکه تېوي ده موږ څو وارې پیشنهادونه کړي دي چې باید پورته په دامان کې یو نیر راته راتېر شي په ډېر کم مصرف باندې راتېرېږي که نیر راجګ شي بیا به دا چې که چېرته نیر راځي چې په زرهاوو جریبه ځمکه د ګوشتې د ولسوالۍ وي کېږي او یوازې ځان چې ګوشتې ته ټول ننګرهار ته پیاده رسېږي مننه حاجي صاحب انشاءالله نظام به دې برخې ته کار هم کړی او انشاءالله کار به هم کوي ورته تا دا خبرې انشاءالله مسؤلین ولیدي او واورېدي نو دې برخې ته به پام کوي او ستا د غوښتنو ته به مثال د کوم نظر چې تا وړاندې کړه دې برخې ته پام کوي مننه خیر اوسې درنو لیدونکو تاسې د مشر خبرې واورېدې او هغه کوم نظر چې د غوښتنه او وړاندیز یې و هغه یې موږ تاسو سره شریک نو خدای دې وکړي چې مسؤلین دا خبرې واوري او دې ته فکر وکړي د بل مشر سره همغږېږو دا هم راسره یو لنډ یو څو خبرې د ولسوالۍ په تړاو وکړي او خپل معلومات به موږ تاسو سره شریک کړي مننه مشره ستړی مه شي نوم دې راته واخله د کوم ځای اوسېدونکی خوشحاله اوسئ الله مار وخرا ولا ټول نه مخکې ستاسې راتګ ته ښه راغلاست شو الله یې تاسې له اجر درکړي چې زموږ د غریبې منطقې ته هم تشریف راوړه او زموږ د الاوال نه ځان خبروئ زه ملک امیرجان د ګوشتې د ولسوالۍ د ورسک د کلي اوسېدونکی یم مننه مشره څنګه د حکومت رابطه ولسونو سره څنګه ده او دغه راز ولسونه څومره د حکومت سره همکار دي په دې ولسوالۍ کې نو په دې رابطه باید داسې ووایم چې د ګوشتې ولسوالي یو سرحدي منطقه ده خو کله چې دلته نظام حاکم شوی دی
نو تر هغه وخت نه تر اوسه پورې هر وخت د ګوشتې ولسوالي د نظام ملاتړ کړی دی او د نظام راتګ ته لبیک ویلی که هغه د وخت نظامونه دي بدلیږي خو ولسونه نه بدلیږي ولسونه هماغه په ځای پراته او نظامونه بدلیږي ځکه چې د نظام دا یو اصل دی چې بدلون به پکې راځي مګر د ګوشتې ولسوالي هر وخت دپاره د نظام ملاتړ کړی دی او نظام ته لبیک ویلی دی او دلته موږ خپله یو عنعنات او کلتور لرو چې ټول عمر دپاره موږ نظام سره داسې ملاتړ کړی دی چې ورته ویل یم دي چې په مخکې د ریاست جمهوري وه دې نه مخکې نورو طالبانو حکومت د هغې نه مخکې حکومتونه زموږ د ګوشتې ولسونه اتفاق دي اتحاد دي یو دوه پلرینې دي مومن قام ورته وایي نو موږ ټول عمر حکومت ته ډاډ ورکړی دی چې ته هر وخت دپاره ورته ویلي دي چې ته دلته خپله ولسوالي داخل ساته مګر نور چې څومره سرحداتو کې که جنګ راځي که مشکل پیدا کېږي هغه موږ په قومي لښکرو مني او موږ قومي حساب مني دلته خپله نظام ساتلی دی. تا خو د حکومت د دې یادونه وکړه چې مثال ولس سره همکاري شته او د ولس همکاري دایما له حکومت سره شته دا راته ووایه کله چې په ولس کې کومه ستونزه را پیدا کېږي مشکل را پیدا کېږي تاسې هغه څنګه حل کوئ مثال هغې ستونزې ته څنګه رسېدل کېږي حکومت ته یې وړاندې کوئ که نه قومي مشران او سپین ږیري دغه ستونزې حلوي ستونزې خو وروره مشکلات خو پیدا کېږي ځکه ولسونه دي ولسونو کې خامخا مشکلات پیدا کېږي موږ اول کوشش کوو خپل قومي سپین ږیري لرو که دغه مشران چې ناست دي اول خپل کلي ولس کې مشران راغونډوو مشرانو ته ویو هغه څوک چې لانجه لري دعوه لري هغوی له مشران ورځي او ورته وایي چې دا ستونزې به له موږ حل کړو بیا موږ د شوانات لرو موږ بیا واک ورکوو هغې په حساب باندې او هغه مشران په دې باندې عادلانه فیصله کوي که بیا هم د دې نه لږ دغه شي بیا ولسوالۍ ته راجع کېږو ولسوالۍ ته چې راشي نو ولسوالۍ کې بیا هم همدغه سپین ږیري قومي سپین ږیري دي یعنې کله کله د قانون داسې موږ داسې خپل کلتور لرو چې کله کله قانون هم د هغې نه عاجزه پاتې کېږي موږ قومي تړو باندې بیا د ولسوالۍ نه بیا واکړو او هلته بیا هم قومي دغه باندې خلاصوو مننه مشره خیر اوسي مننه مننه قدرمنو لیدونکو تاسې دواړو مشرانو خبرې واورېدې موږ ګرځو یو څو مشران نور هم پیدا کوو هغوی سره د دې ولسوالۍ په روغتیایي پوهنې او دغه راز په نورو برخو باندې هم غږېږو نو تاسو را سره خپرونه تر پایه ګورئ موږ ورځو یو څو کسان نور پیدا کوو قدرمنو لیدونکو تاسې د ګوشتې ولسوالۍ د بېلابېلو برخو یو څه تصاویر ولیدل او له هغې مخکې مو د دې ولسوالۍ د بعضې مشرانو خبرې مو اورېدې اوس د دې ولسوالۍ یوې بلې سیمې ته راغلو او دلته زما تر خوا یو مولوي صاحب ولاړ ده ده سره هم غږېږو او دی به هم راته لنډ معلومات د ولسوالۍ په تړاو یا د دوی د سیمې په تړاو معلومات راکړي او له ده به یې واورو مولوي صاحب ستړی مه شي لومړي سر کې د نوم راته واخله او بیا دا راته ووایه چې څنګه د ولسوالۍ وضعیت هم څنګه ده او دلته د علما په کوم وضعیت کې دي په دې ولسوالۍ کې مهرباني مننه کور دې ودان الله دې خوشحاله کړه زما نوم مولوي میا فضل محمد فضلي د خویزو د قوم اوسېدونکی یم او ډېره مننه کوم تاسې نه چې موږ ته وخت راکړو او د منطقې او د سیمې او د ولسوالۍ په هکله باندې معلومات زموږ نه ترلاسه کوئ نو د ولسوالۍ په هکله باندې د ولسوالۍ د سیمې او د منطقې په هکله باندې دومره تاسو ته ویلی شم چې الحمدلله د اسلامي امارت په راتللو سره امن و امان دی هیڅ مشکل نشته دی هغه غلو او همدارنګه ډواکان او هغه غاصبین د هغوی مخه نیول شوې ده خلک خوشحاله دي د منطقې او د اسلامي امارت د مشرانو نه همدارنګه د محترم ولسوال صاحب نه قوماندان صاحب نه د ملي امنیت نه د ټولو نه خوشحاله دي او یوازینی د افغانانو هیله او غوښتنه همدا امن و امان دی چې کله امن و امان راشي امنیت راشي سوکالي رامنځته شي نو په هغې کې ژوند بیا اسانه عالم خپل علم مخ په وړاندې بوځي سپین ږیری ملک خپله ملکي کوي ماشومان خپل درسونه وایي همدارنګه مدارس خپل تدریس مخ په وړاندې وي کله چې امنیت خراب شو نو دا هر څه په فلج کېږي نو شکر الحمدلله د ګوشتې ولسوالۍ په ساحو کې په لرو منطقو کې امن و امان دی هېڅ کومه هغه بې امنیتي ستونزه نه لري مولوي صاحب علما په کوم وضعیت کې دي څومره له حکومت سره رابطه ده او حکومت څومره علماو ته پام کړی په دې ولسوالۍ کې دا چې علما کرام د دې ولسوالۍ ډېر زیات دي
او همدارنګه مدارس هم ډېر زیات دي په تدریس باندې بوخت دي په مکاتبو کې هغه وظیفې لري د دې امارت اسلامي په راتلونو باندې د علماو احترام قدر درناوی زیات شوی دی او همدارنګه د علماو لخوا ولسوالۍ سره د ټولو ارګانونو سره کشفي ارګانونو سره قضایي ارګانونو سره څنګ په څنګ اوږه په اوږه باندې ولاړ دي او ملاتړ یې کوي او د علماو چې کوم څومره احترام او عزت دی دا د دوی سره موجود دی. زیاتره ولسوالیو کې موږ چې کله له مسؤلینو سره یا له ولسوالانو سره غږیږو هغوی وایي چې موږ په خپله ولسوالۍ کې د علماو شوراګانې جوړې کړي. په ګوشته کې هم د علماو شورا شته؟ ګوشته کې د تیر نظامونو په وخت کې د اهل سنت والجماعت په نامه باندې یو شورا موږ لرو چې د هغې رئیس منشي او همدارنګه خزانهدار مبلغ او اوس هم برحال ده فعاله ده او د ولسوالۍ د ټولو ارګانونو سره د ولسوال صاحب قوماندان صاحب د ټولو سره همکار دي همغه شورا ده او شورا په دې شورا کې د ولس ستونزې او مشکلات له دوی سره شریکوئ؟ موږ د ولس ستونزې چې څومره ولسوالۍ سره راجمع شوي ولسوال صاحب قومندان صاحب موږ سره هغه په تفاهم سره کینو خبره کوو او په هغه بیا موږ ته محول کوي او هغه ستونزې چې کوم دي د هغه د ولس هغه د علماو په واسطه باندې په ذریعه باندې حل کیږي او علما د ولسوالۍ نه خوشحاله دي. مننه مولوي صاحب، تاسو نه ډیره مننه چې موږ لم وخت راکړه. الله خوشحاله خیر اوسي. درنو لیدونکو تاسو د مولوي صاحب خبرې واورېدې او واقعا ډېرې ښې خبرې وکړې او په زړه پورې خبرې وکړې. نو درنو لیدونکو بیا هم ځو یو بل کس پیدا کوو له هغه سره هم غږېږو او بیا له هغې وروسته له نورو برخو تاسو ته معلومات درکوو. تاسې را سره خپرونه تر پایه وګورئ. قدرمنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. دا د دې ولسوالۍ بلې سیمې ته راغلو او دلته مې یو بل مشر پیدا کړ او زما تر خوا ناست ده، ده سره هم غږېږو او له دا اورو چې دی څه وایي. مشره ستړی مه شي او لومړي سر کې د نوم راته واخله. بیا دا راته ووایه چې موږ کله دې ولسوالۍ ته راتلو په دې لاره کې موږ کتل ډېرې دښتې دي، یعنې مثال د دې ساحې د دې ولسوالۍ ډېره سیمه دښته ده، مثال خرابه غوندې ده. دغه سیمه د ولس ته څنګه خرابه پاتې ولې نه کرل کېږي، مثال دې ته اوبه ولې نه پورته کېږي، دا د چا ده؟ مهرباني. اول ستاسو شکریه ادا کوم او بیا ته سلام یم ټولو اورېدونکو لیدونکو ته. علیکم سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. دا دښتې چې دي دا د عوامو دي، د قومونو دي او دا دښتې سلطاني دي. په دې کې د دې قوم او د ولس د ټولو حق دی. خو دلته قسمت نه دا خبره راپاتې ده موږ ته چې د اشرف غني د حکومت نه واله تر اوسه پورې دښته یو کس په زرونو جریبه نیولې ده، د بل کس د کوټې ځای نشته. هغه ټول د دې ولس خلک دي چې پلار په نیکه په ټر نیکه په غور نیکه دلته اوسېدلي دي، خو هغه ته دا زورواکي وایي چې ستا حق نشته دی او بشیا ما نیولې دی او تاسې غږ مه کوئ. چا چې مثال دغه ځمکه لاندې کړې نیولې ده هغوی آباده کړې که نه همداسې تشتې پرتې دي؟ هغوی آباده کړې ده، خرڅه کړې ده، ته هغوی پرې لګیا دي خرڅوي، هغوی ته آبادوي، هغوی پرې لګیا دي خپل کاروبارونه روان کړي دي. عام ولس چې دی عام ولس ته چا چې شندې ورکړې دا د عام ولس ځمکه ده، د یو کس د دوو د دریو نه ده. داسې خلک شته چې په زرونو جریبې نیولې ده. مشره دغه کومې دښتې چې اوس خرابې پرتې دي دې ته اوبه نه جګېږي یا مثال دغه زورواکانو له لاسه همداسې خرابه پاتې دي، ولې پاتې نو؟ اوبه هم نه اوچتېږي، مخکې نظامونو کار نه دی کړی او چې دا دښتې همداسې پرتې دي، دا زورواکو نیولي دي، زورواکي دغه شان خوړلې هغې نه پټی جوړ کړي، هغې کې خاوره واچوي، دا زما دی. د بابا د وختو په دې خوړونو کې سیلابونه بهېدل، اوبه بهېدلې، دا دومره خطرناک سیلابونه دا زموږ منطقه لري چې بیا دا راشي دا سیند نقل هم نه د کې داسې سیلابونه راځي او اوس خو ډېره خطره شوه. یعنې اوس دا راته وایي چې اوبه ورته نه جګېږي که نه؟ زورواکانو هم نیولي دي، اوبه کوین پکې وځي او شیشې پې خلکو لګولي. حکومت څه وکړي تاسو ته؟ حکومت دې موږ ته دا وکړي چې د شرعي حکومت دی، اسلامي نظام دی، موږ د دې نظام نه دا توقع لرو چې دغه زورواکو نه دا کوم دښتې چې نیولي دي په زرونو جریبو دا د ګوشتې په عوامو باندې تقسیم شي. دا د ګوشتې د عوامو جایداد دی، دا د یو کس د دوو نه دی او نه چا سره څه دغه شته دی چې دا بس مال راکړی شوی دی. دا د ټول عام ولس جایداد دی. عام ولس ته نه ورکړي چې ته عام ولس جایداد وغواړي چې زموږ پکې حق دی، هغې سړي ته کار کتلی کېږي، هغه ته کنده کتلی کېږي، هغه په کنده کې اچولی کېږي چې بیا داسې اواز پورته نه کړي. مننه. درنو لیدونکو دا مشر بیا وایي چې دغه کومې دښتې چې په دې ولسوالۍ کې موږ تاسو په تصاویرو کې ولیدې او
رښتیا هم ډېره سیمه د ولسوالۍ دښته ده. نو دا زورواکانو نیولې دي یا بعضې سیمې څوک نه پرېښودل کېږي ولسونه ورته چې ونیسي او هغه آبادې کړي او اوبه ورته راجلب کړي. نو ده له دغې مشکلاتو نه سر ټکاو. نو انشاءالله مسؤلین به دې برخې ته پام کوي او خدای دې وکړي چې مسؤلین هم دغه مشر دا خبرې واوري او دغې ستونزې ته هم د پای ټکی کېږدي او د ولسونو دغه غوښتنه ومني. نو درنو لیدونکو خپرونه مجریان لري او یو بل چا سره مرکه لرو. نو تاسو را سره خپرونه ګورئ، موږ ورځو یو بلې برخې ته. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. دوستانو تاسې د ګوشتې ولسوالۍ د یو شمېر مشرانو او قومي مخورو خبرې واورېدې او هغه ستونزې غوښتنې چې لرو دي موږ تاسو سره شریکې کړې. نو اوس دا د دې ولسوالۍ یو بلې سیمې ته راغلم او دلته زما تر خوا یو بل مشر ولاړ ده. د سره هم غږیږو او د سره هم د دې ولسوالۍ په بېلابېلو برخو باندې له در معلومات اخلو. مشره ستړی مه شې، لومړي سر کې د نوم راته واخله او بیا درته ووایه چې د ګوشتې ولسوالۍ اوسېدونکي په کوم کارونو باندې ډېر بوخت دي. الله دې آباد کړه. نوم مې حاجي مزدور دی، د زوړخیلو اوسېدونکی یم او د زراعت په خبره کې ډېر مشغول دي ګوشتې د ولسوالۍ خلک وروره. یعنې زیاتره خلک یې بزګران دي. زیات خلک یې مالداران او بزګران دي. چې بزګران دي بیا څه شی کري په خپلو ځمکو کې دوی؟ بس هم دا غنم او جوار او هندوانې او پیاز او ټماټر او سبزیجات دا ټول کري. نو اوس د اوس وخت کې دا باغونه ماغونه دغه له اوبو لږې پیدا شوي غره که د دې لاندې وطن کې زموږ وطن کې نه. نو موږ غواړو چې موږ سره دې زموږ وطن کې اوبه شته خو دغه راسره نشته، قدرت نشته چې ځان له کویانو ووهو که نه. په دغه باره کې موږ سره کومک وکړي او خیر دی یوه خبره زه بل هم کوم مخ بیا هم کوم چې وروره موږ دغه لارې سره ډېر تکلیف کې ډېر زیات زوی کوز دی، پلار یې دلته دی، ښځه هلته ده، مور یعنې دا ولسوالي چې ده یو په ډیورن فرضي کرښه پرته ولسوالي ده. نیم اوسېدونکي د دې ولسوالۍ له ډیورن فرضي کرښې اخوا دي نیم دې خوا دي. په دې خبره کې هېڅ شک هم نشته. لازم نیم کور زموږ هلته دی او نیم دلته دی وروره. په دغه باره کې موږ سره ډېر زیات کوښښ وکړئ ځکه چې تباه شو غر شو اوس خو لا دغه پاسپورټونه هم نه جوړېږي. د پاسپورټونو نه تېرې وروره موږ له دغه کار کې کېږي او د حکومت د لاسه کېږي. موږ له دې په تذکره کې چې په تذکره ځو او په شناختي کارت راځي ځکه زوی هم هلته دی، پلار هم دلته دی، مور هلته ده، لور دلته ده. نو دا چې پاسپورټ هم زما وسه نه کېږي، پاسپورټ هم نشم جوړولی ځکه پاسپورټ باندې 100 روپۍ به مخکې حکومت موږ نه موږ اخیستې. سمه ده، مننه. د وطن ګام په ګام د ښکلا ستوري د امن پرنجو بد کړم دواړې سترګې تورې د اسمان د شنو اوبو بدې په وچه خاوره خور کړم. ستړی مه شئ. خیر راغلی، هر کله راشئ. کوم ځای نه راغلی؟ خدای دې خیر کړي. د زوړخیلو سیمې نه راغلم او ګوشتې اوسېدونکی یم د ولسوالۍ. نوم دې څه شی ده؟ نوم مې طالب دی. مشره ته راته دا ووایه چې څنګه دي په دې ولسوالۍ کې ښوونځي څنګه دي، کلینیکونه څنګه دي؟ ښوونځي داسې ده چې په سلو کې لس شته، دا 90% هغه نشته. ښوونځي نشته، درسونه نشته، درسونه هم نشته دي، ښوونځي په مکمل دي، ده ګزاره کوي خو د څه وجې نه نشته. کتابونه هم نشته دي. ځینې معلمان موږ ته وایي چې تنخواګانې نشته دي. زموږ داسې وسه نه کېږي چې معلمان وله ونیسو او د ځان وله تنخوا ورکړو. نه تنخوا خو ورکوي حکومت، نو ولې ورکوي؟ خو زه اوس یې داسې کله وایي د 2 میاشتې راکړه، کله وایي د 3 میاشتې راکړه، خو زه د څه نه څه ګزاره کوي. خو کتابونه او دې شی نه چې دی نو تا ته حکومت پام ونه کړي او دغه ورنه کړي نو دې امتیاز ورنه کړي نو بلکل کمښت لري ځکه. او ښوونځي ځان شل لري پکې چې څه نه څه سادګي کولی شي خلک ځکه لرې ورځي وله نو دغه نه کوي، پکې فرق پکې نه راولي، ګزاره کوي ورځي خلک. او کلینیکونه څنګه دي؟ کلینیکونه چې دي ښه شته دي، خلک دي شته دي، خو کلینیکونو کې دوایي بلکل کم حالات کې ده ځکه چې پخواني شاته چې مکمل نه ده ډېره چې زه سړی دغه کړي او دوی پې دوایي وکړي. تاسو چې کله ورشئ ناروغ ورولئ دوا کلینیک نه درکوي، درته وایي چې بیرون یې واخله؟ هو بیرون یې واخله، دوا کمه ده. دوا کمه ده. مننه. ستاسو دا ستونزې او دا غوښتنې به موږ له مسؤلینو سره شریکوو او خدای دې وکړي چې مسؤلین هم دې برخې ته پام وکړي. نو مننه مشره، خیر اوسئ. کور دې آباد، بچی دې الله تاسو ډېر ښه وکړي چې زموږ د غریبې منطقې ته راغلی، خدای مرګ کله راوله او په خیر راغلی. خیر مننه، مننه، خیر اوسئ. درنو لیدونکو، نو تر دې مهاله مو د ګوشتې ولسوالۍ د بېلابېلو برخو معلومات له قومي مشرانو واورېدل او هغه ستونزې موږ تاسو ته شریک کړي. نو تاسې را سره تصاویر ګورئ د دې ولسوالۍ او موږ ورځو له مسؤلینو دغه راز پوهنې او روغتیایي برخو سره دوی دا ستونزې شریکوو او تاسې خپرونه مخکې هېروئ. ستا په سرو ګلونو کړم سمسورې سپېرې دښتې
چې بستا پسرو ګلونو کړم سمسوري درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. دوستان تاسې د ګوشتې ولسوالۍ د مشرانو خبرې واورېدې او هغه ستونزې مشکلات یې موږ تاسو سره شریک کړل. نو هغوی د پوهنې برخه کې هم د ځینو ستونزو خبره وکړه. نو موږ اوس دغه د ګوشتې ولسوالۍ پوهنې مدیریت ته راغلو. دلته به د مدیر صاحب سره په همدې برخه کې غږیږو چې دوی دلته د پوهنیز بهیر څنګه روان کړی او څنګه روان ده، نو دوی به معلومات راکړي. مدیر صاحب ستړی مه شي، په لومړیو کې راته د ګوشتې ولسوالۍ پوهنیز بهیر باندې وغږیږه چې دلته په دې ولسوالۍ کې د پوهنې بهیر څنګه روان ده. مهرباني. الله مو په خیر راوله، تاسو هم ستړي مه شئ. مننه. زه په خپله مولوي امدادالله د ګوشتې د پوهنې امیر یم پیلان دپاره، او دلته د خپل مشر رئیس صاحب لخوا نه مو دلته ګمارل شوي د خدمت دپاره. مننه. امیر صاحب څنګه د پوهنې بهیر څنګه د ګوشته کې؟ الحمدلله زما دا 5مه میاشت خواوشا کېږي چې دلته راغلی یم، او موږ پوهنیز بهیر الحمدلله ډېر ښه روان دی. په مکاتبو کې چې کوم تدریسي بهیر دی هغه هم الحمدلله ډېر ښه روان دی. د شاګردانو چې کوم مشکلات او د عدم حضور د هغې باره کې موږ غونډې کړي، عامه پوهاوی هم کړي، جوماتونو باندې خبرې کړي، شاګردان الله حاضر کړي دي خپلو درسونو ته. اوس چې کوم دغه روان دی د ازموینه روانه ده، الحمدلله هم ښه شفافه روانه ده. د خپلې لایحې او طرز العمل له مخې موږ ته چې کوم راکړې شوي دي په هماغې باندې دغه روانه ده، صحیح برابر روان ده انشاءالله. مدیر صاحب موږ یو مشر سره وغږېدو، یو سپین ږیري سره د دې ولسوالۍ په یوه سیمه کې موږ سره مخ شو، ملته ورسره وغږېدو. هغه ویل چې هغه د ښوونځیو مثال دې برخې نه سر ټاکه، وویل چې ښوونځي شته، ښوونکي پکې کم دي او کتابونه پکې نشته ده، او هغه څه رقم چې د مناسب د مثال هغه تدریسي بهیر باید مخکې لاړ شي هغسې نه ده. دغې برخې نه یې سر ټکاو. رښتیا هم د ښوونکو کمبودتیا او د کتابونو دغه برخه کې ستونزې شته؟ محترم، موږ د ولسوالۍ چې زموږ 3مه درجه ولسوالي ده، موږ ټول په دې ولسوالۍ کې تقریبا 6 بابه مکاتب لرو. په هغې کې د الخیلو په نامه یو مکتب موږ لرو چې تقریبا هغه یو په 9 اتیا کال خواوشا کې هغه او هغه وخت سره په نوم باندې ښوونځی ده الخیلو ابتدایه ده الخیلو ابتدایه. نو هغه وخت سره امنیت خراب و، بیا هغه ځینې خلک کډې وکړلې. نو مکتب زموږ د سټي لپاره اوس لا هلته خلک نه دي، اگر چې اوس الحمدلله هلته امنیت راغلی، خبره نشته دی، خو هغه ځایي خلک د ځینې چې پاڅېدلي دي لا اوسه پورې خپل ځایونو ته نه دي تللي. نو که هغه لاړ شي مکتب هم انشاءالله شروع شي. نور زموږ تقریبا په دې ګوشتې په سطحه باندې 5 لیسې لرو او 6 متوسطې لرو، داسې 12 ابتدایي دي موږ سره، یو خصوصي مکتب لرو، یو مدرسه لرو، یو دارالحفاظ لرو. د ښوونکو مشکلات دا دي، زموږ تشکیل کم دی، زموږ شعبات زیات دي، تشکیل هم کم دی. خو اوس الحمدلله موږ ته یو دغه منظور شوی دی، یو 4 اتیا بسته موږ ته منظور شوي دي. که دغې باندې کسان په دغه نوو بستونو کې که دا الله کامیاب کړي انشاءالله زموږ هغه د ښوونکو د تدریسي مکلفیت هغه مشکل به انشاءالله الله حل کړي. د کتابونو ستونزه څنګه ده؟ کتابونه خو عموما تقریبا چې د 9 نه تر پورته دورې پورې دغه کتابونه زموږ اکثره کمبود وو، مخکې نه لا د مخکینو کلونو نه، او دا لاندې تقریبا د 4 نه 8 پورې دغه اوس کتابونه یو اندازه زموږ ستونزه حل وه. خو نوي شاګردان خامخا کتابونه 3 کال استهلاک پورې هغه کتابونه بیا دغه کېږي. نو اوس دغه کتابونه زموږ تقریبا چې د کمبود سره یو اندازه مخ یو. او مدیر صاحب د کتابونو ستونزه دغه د نورې ستونزې تقریبا یوازې ګوشته نه په ټولو ولسوالیو کې د ننګرهار شته ده. څنګه د ودانیو ستونزه، ښوونځي ودانۍ لري نه لري، شاګردان څنګه دي په دې برخه کې، د اوبو ستونزه څنګه ده؟ زموږ مکتبونه چې دي تقریبا یو مدرسه او دارالحفاظ دا چې دي دا بیخي تعمیر نه لري، او یو د باچې غونډې په نوم مکتب دی هغه هم تعمیر نه لري، او نور چې کوم مکاتب زموږ تعمیر لري څه نوي دي او څه هغه لا تسلیم شوي نه دي. هغه مخکې دوره کې
یو شپږ مکاتب زمونږ داسې وو چې کار پرې روان و خو دغه تحولاتو کې هغه کار اوس لا نیمګړی پاتې مونږ ته نه دي تسلیم شوي او نور زاړه مکتبونه زمونږ ټول ترمیم ته حاجت لري تشنابونه یې خراب شوي دي چتونه یې اکثره خراب دي کړکۍ خرابې شوي ترمیم ته ضرورت لري د اوبو باره کې به داسې ته یو چې زمونږ یو څوک یې مکتبونه دي چې هغه صحي اوبه لري نور داسې یو چې په دې شپږ شبابه کې به زمونږ داسې 12 مکاتب دي چې صحي اوبو ته ضرورت لري چې نوې څاګانې ورته وایي یعنې نشته هغې اوبه څاګانې شته خو یا غیر فعال دي یا هغه اوبه صحي اوبه نه مدیر صاحب تا چې کومې ستونزې یادې کړې تا ویل دغه برخو کې ستونزې شته دا هم له پوهنې ریاست سره یا مرکزي ریاست سره تاسو دا شریک کړي که نه موږ وخت په وخت باندې موږ په کال کې موږ یو راپور غوښتل کېږي د کال په اخر کې د ضرورتونو هغه مونږ لیږو او چې کله مونږ ته هدایت وشي د هماغه وخت سره مونږ د ترمیم دغه هم کړی پیشنهادونه کړي دي او ضرورتونه مونږ نه غوښتل شوي دي یو وارې مخکې هم لیږل شوي اوس بیا مونږ له مکتوب راغلی دا وارې بیا اوس مونږ هغه خپل ضرورتونه لیکو هغه لیکلي بڼه باندې مونږ لیږو مننه مدیر صاحب خیر اوسې چې مونږ سره خپل معلومات شریک کړل مننه خیر اوسې مننه درنو لیدونکو تاسې د مدیر صاحب خبرې واورېدې او خپل معلومات یې له موږ تاسو سره شریک کړل نو ورځو یوې بلې برخې ته او تاسې ته خپرونه وړاندې کوو نو خپرونه تر پایه راسره وګورئ موږ معلومات درکوو پاک مبارکه د زړه په شان بساتم ستا حرم قدرمنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست دوستانو تاسې د ګوشتې ولسوالۍ د پوهنې د مدیر خبرې واورېدې او موږ تاسو ته د ګوشتې ولسوالۍ په پوهنیز بهیر باندې او دغلته په شته ستونزې پوره معلومات راکړه نو اوس دا د دې ولسوالۍ مرکزي کلینیک ته راغلو او دلته به د دې کلینیک له مسؤل سره غږیږو هغه به په روغتیایي برخه کې موږ تاسو ته بشپړ معلومات راکوي او هغه ستونزې او غوښتنې چې د ولس وي هغې ته به ځواب وایي نو تاسو راسره یو ځای پاتې شئ موږ ورځو د کلینیک له مسؤل سره غږیږو ډاکټر صاحب ستړی مه شي او په لومړي سر کې ستاسې دغه کلینیک په کومه کچه ده او خدمات یې څنګه دي مهرباني ورور په خیر راغلی ډاکټر ولید مومند یم د ګوشتې د پرمختللي بشپړ روغتیایي مرکز مسؤل بشپړ روغتیایي مرکز په دې معنی چې پرمختللي په دې معنی چې یو بشپړ روغتیایي مرکز دی په بشپړ او په پرمختللي کې تفاوت دا دی چې په پرمختللي کې موږ یو متخصص د جراحي لرو عملیات خانه لرو د انستیزي ټیکنیشن لرو او د انستیزي نرس لرو تشکیل د بشپړ او د پرمختللي دغه ډاکټر صاحب دغه روغتون بسترونه لري که نه لري څو بستره لري په دې لنډ معلومات دغه روغتیایي مرکز لس بستریز دی د عملیات خانې په شمول باندې لس بستر لري او دا روغتون د ولسوالۍ په سطح مرکزي کلینیک ده بلې و د ولسوالۍ په سطح موږ څو فرعي روغتیایي مراکز لرو دوه فرعي روغتیایي مراکز لرو او دوه بنسټیز روغتیایي مراکز لرو یو ګرځنده موبایل ټیم لرو خو مرکزي نقطه او مرکزي کلینیک دا دی چې دلته بستر د ناروغانو کیږي او عملیاتي برخه هم لري چې عملیات خانه لري یوازې دغه عملیات خانه او دغه نور تاسو غنا کوم برخه تاسو خدمات دلته راغلی شي خدمات زمونږ ډیر پراخه دي موږ د مور او د ماشوم برخه کې خدمات لرو د واکسینو په برخه کې خدمات لرو د خوارزواکۍ په برخه کې خدمات لرو د سی بی سی یا د ټولنې په برخه کې خدمات لرو سرطان ناروغان ګورو او داخل بستر لرو ډاکټر صاحب تر کومې اندازې مثال یو ناروغ کوم اندازې پورې ناروغ تاسو دلته علاج کولی شي او مثال د هغې مثال ستونزه تر کومې اندازې ورسېږي بیا تاسو د وزارت صحت عامې اصولو د مخې نه وزارت صحت عامه چې موږ زموږ د هغې د چتر لاندې کار کوو هغې دپاره خپل لایحې د هر یو روغتیایي مرکز دپاره ورکړي دي چې په هغې کې د سی پلس دپاره هغه ناروغان چې ډیر وخیم اوسیږي مثلا اختلاطي ناروغان ملاریا اختلاطي ناروغان اوسیږي او عملیات برخه کې د هغه میندې چې په طبي شکل باندې ولادت نه کوي او استدباب د دې کیږي چې د عملیات شي دغه ناروغان دلته موږ بسترو
د موسمي ناروغي دي چې اوس کانګ او نسناسته ډیره زیاته ده دغه ناروغان بستر او څلېري ساعته موږ ځان سره کولی شو چې دا ناروغان بستر کو که چیرته خوالي خواته لاړه خو کور ته لیږو که نه د امبولانس په ذریعه باندې پرمختللي روغتیایي مرکز چې د دې روغتیایي مرکز نه خدمات پرمختللي دي هغې ته لیږو. او ډاکټر صاحب دې کلینیک ته یوازې د ګوشتي ولسوالۍ اوسیدونکي راځي ناروغان راځي دلته او که نه له نورو سیمو د کلینیک ته ناروغان راځي؟ که داسې ووایو چې د ګوشتي ولسوالۍ سره خوا کې د للپورې ولسوالۍ ده د للپورې ولسوالۍ بعضې کلي دي چې هغه موږ سره بیخي نږدې دي د هغې نه موږ ته ناروغان راځي بستر کېږي موږ سره عملیات کېږي د بټي کوټ ولسوالۍ چې منځ کې سیند دی خو د چاردي او د امبرخاني د کلي ناروغان راځي موږ سره دلته عملیات کېږي بسترېږي. ډاکټر صاحب د ورځې به څومره ناروغان تاسو ته راځي؟ په هغه کې که ووایو د ورځې د خوا نه تقریبا د 380-400 سراپا ناروغان چې روزمره راځي کتل کېږي. دې کې مختلفو برخو ته راځي، یو د خوارځواکۍ برخې ته راځي، واکسینو برخې ته راځي، او هغه میندې چې د ولادت نه مخکې لیدنې ته راځي هغه راځي دلته، او نور سراپا ناروغان دي ریزش پکې دی، اسهالات پکې دي چې تقریبا د 380-400 ناروغان دي. او ډاکټر صاحب موږ چې له ولسونو سره وغږېدو، عامو خلکو سره وغږېدو، نو هغوی ویل چې روغتون کې دوا نشته، دواګانو له کمبود نه هم سر راکاو، او موږ چې کله ناروغان کلینیک ته ورولو نو موږ ته دوا کلینیک کې نه راکوي، ورته وایي چې بیرون واخلئ، بیرون نه موږ دواګانې اخلو، دواګانو د کمبود ستونزه ده او مشکلات دي. رښتیا هم دوا کمه ده، ستونزه شته که نه؟ واقعیت وایو هغه نه وایو، څه داسې څه نه وایو چې شي چې په پالیسۍ کې دي او دوا موږ په کافي مقدار سره لرو. د خلکو غوښتنې ډېرې زیاتې دي، خلک غواړي هغه چې راشي روغتیایي مرکز ته، که سر درد لري که ملا درد لري، هغه وایي چې یو خلته دوا ماته راکړي، خو دا پالیسي نه ایجابوي او دا زموږ وجدان هم دغه نه کوي چې یو څوک ناروغه نه اوسېږي هغې ته موږ دوا نه ورکوو. دوا په کافي مقدار کې لرو، داخل بستر ناروغانو ته ډیره دوا لرو. څه شی چې زموږ په اصول او پالیسۍ کې دي هغه موږ د هیچا نه سپمو او هر چا ته ورکوو. کوم ناروغ ته چې دوا ضرورت دی دوا ورته ورکوو، که دوا ضرورت نه دی روغتیایي مرستې او هغه پیغامونه ورته ورکوو او نورې رخصتوو. د هغې د دوا ضرورت نشته، د خلکو تقاضا ډیره ده، خو موږ هغه د اصولو او څوک چې ناروغه دی او مستحق دی دوا ورته ورکوو. او ډاکټر صاحب داسې کومه ستونزه خو نشته تر څو چې درته حل شي او کار هم لا نور منظم شي؟ ستونزې شته دی، موږ ځان سره څه ستونزې نوٹ کړې وي، او یو غټه ستونزه چې یو د زنانه ایم ډي ډاکټري نه موجوده چې موږ سره مخکې موجوده وه او اوس مستعفي شوې ده، د زنانه نرسې نه موجودیت مخکې موږ سره وه مستعفي شوې ده، تر اوسه نه ده راغلې. دا زموږ غټې ستونزې دي. او بل غټه لویه ستونزه چې خلک به ورسره خوښ اوسېږي که دغه روغتیایي مرکز د دې پرمختللي بشپړ روغتیایي مرکز څخه ارتقا وکړي او ډي ایچ ته لاړ شي، نو یو دا دی چې تشکیل به زیات شي او د تشکیل سره په خدماتو کچه لوړه شي. نو دا هم غټې ستونزې دي، که دا وشي دا به ډېره زیاته ښه اوسېږي. مننه ډاکټر صاحب. په وروستیو کې ولسونو ته د پیغام څه ده تر څو دوی هغه کوم سپارښتنې تاسې ورته وکړي او هغه عملي کړي تر څو دوی ناروغ نه شي او هغه مثال دوی په ناروغیو کې کمبودیا راشي او کم شي، څه وکړي؟ د ولس ته غږ او پیغام دا دی چې دوی هغه اوس چې فعلا وخت کې د کووډ-19 یا د کورونا واقعات ډېر شوي دي، دوی باید فاصله مراعات کړي، د لاس مینځل مراعات کړي. بل دا دی چې زمونږ ساحه چې ډېره لرې پرته ده، روغتیایي خدمات پکې ښه کېږي، خو خلکو ته پیغام دا دی چې خپل ماشومان د چون دغه موسم د نس ناستې دی، د ماشومانو ته د هغې په خوراکي او غذایي رژیم کې ډېر پام ولري، د ماشومانو لاسونه پاک ووینځي، د څښلو اوبه چې دي هغه باید صحي اوسېږي. کوم ماشومان چې اسهالاتو باندې اخته کېږي باید زر تر زر روغتیایي مرکز ته ولیږي او هلته د هغې معالجه وشي. مننه ډاکټر صاحب. مننه، ستاسو کور مو وده. خیر اوسي. مننه. درنو لیدونکو، تاسې د ډاکټر صاحب خبرې واورېدې او موږ تاسو ته د ګوشتې ولسوالۍ د مرکزي کلینیک هغه د خدماتو په تړاو معلومات راکړل. نو تاسې را سره خپرونه ګورئ، موږ ورځو له نورو برخو هم معلومات درکوو. را سره یو ځای پاتې شئ. بد سمسورې کړمه ټولې سپېرې دښتې بسته په سرو ګلونو کړم سمسورې، سپېرې دښتې بسته په سرو ګلونو کړم سمسورې، اقدم بدی وطن ګام په ګام د استاد صاحب کوم جنرال په خیر؟ وعلیکم سیاسري در سره دی وروره، زه په خیر لاړ شم.
خیر لاش محترم اخی جوړ بخیر روزو خی خم جنرال علی بخیر غلن علی دې ګشتي تذکره لري دواړه لري ته خو دې تا تذکره راکړه وروره عثمان پلان نوم دې څه دی خډیر خپه نشي وروره څه خدمت شته دی زه بخیر لاړ شي وعلیکم السلام امیر صاحبانو ستړي مه شئ خیر علی وروره کاټ لري وروره ته خو یې لږ راوښیه خپه نشئ مشره چې موږ سره چکوي څه مشکل به نه وي زه به خیر لاړ شي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه مسافر د ګشتي د امنیه قومندانۍ یو سرتیری مجاهد یم او په الحال دغلته دنده اجرا کوو او وظیفه کوو وروره څلېرې ساعته موږ ولس ته ډاډ ورکوو چې اطمینان ورکوو چې بېغمه اوسېږئ او موږ خپلې شمېرې ولس ته ورکړي دي او شپه ورځ ګزمې او چکپینتونه کوو د اسلامي امارات مجاهدین دا غواړي چې ولس ته ډاډګیرنه ورکړي او ولس ته خدمت وکړي او د ولس نه دا خواست لري چې د اسلامي امارات تر څنګ پورې ودرېږي او دغه وطن خدای جوړ کړي ډېره مننه دسمال د شنو اوبو بدې په وچه خاوره خور کړم سپېرې دښتې بستا په سرو ګلونو کړم سمسورې دشتې بستا په سرو ګلونو کړم سمسورې د خدای په مرسته کړم اقتصاد بیا هم ته راغلاست دوستان تاسې د ګشتي ولسوالۍ د بېلابېلو برخو څخه معلومات ولیدل او واورېدل نو دا دی اوس د دې ولسوالۍ قومندان صاحب خواته راغلي او زما تر خوا چې ولاړ ده دا د ګشتي ولسوالۍ امنیه قومندان ده دی به راسره د دې ولسوالۍ په امنیتي وضعیت وغږېږي چې دلته په دې ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت څنګه ده او خلکو ته څومره د امنیت ډاډ ورکولی شي قومندان صاحب ستړی مه شي په لومړي کې دا راته ووایه چې ګشتي ولسوالۍ امنیتي وضعیت څنګه ده بسم الله الرحمن الرحیم خانګل امرخیل صاحب ستړی مه شي په خیر راغلی خوښ یم چې راغلی په خیر سره زموږ د ګشتي ولسوالۍ ته نو زما اسم مبارک مولوي صاحب محمد اسماعیل انقلابي یم د ګشتي قومندانۍ خادم اول قدم کې خو الحمدلله د ګشتي ولسوالۍ مربوطه بلکې د ټول افغانستان او بیا د ننګرهار ولایت او خاص کر د ګشتي ولسوالۍ امنیتي تدابیر چې کوم دي الحمدلله هغه بیخي 100% کې اطمیناني دي الحمدلله د اطمینان وړ دي او اطمینان د 100% کې چې امنیتي تدابیر بیخي د ډاډ وړ دي قومندان صاحب علت څه ده چې دومره د ډاډ وړ دي مشکلات پکې نشته هغه علت څه ده نو علت خدا ده چې الحمدلله یو د اسلامي نظام ده او په اسلامي نظام کې الحمدلله دغه مجاهدین چې دي کومه قرباني ورکوي نو مشکل اول نه پیښیږي که پیښیږي هغه ځای ته ځان رسوي بل الحمدلله ملت ټول تر شا وړال ده او دا مو غوښتنه هم ده چې دغه ملت زموږ تر شا ودرېږي او وړال هم دي نو الحمدلله مشکل نشته قومندان صاحب کله چې په یوه سیمه کې ستونزه پیدا کېږي مشکل پیدا کېږي تاسې څومره هغې ته پر وخت رسیدګي کوئ او دغه راز څومره مثال دې برخې کې تاسو فعال یاستئ نو امرخیل صاحب موږ چې کوم یو مشکل پیښیږي یا ستونزه رامابینځته کېږي الحمدلله هغه ځای ته موږ جدا ځان رسوو او کوشش دا کوو اول خو الحمدلله ستونزې دومره نه راپېښېږي الحمدلله اسلامي نظام د ازادي ده او که بیا پېښ شي هغلته موږ جدا ځان رسوو او کوښښ کوو چې وخت تر وخته ځان ورسوو هلته او همدغه هم کوښښ ده ولس سره اړیکې څنګه دي کله چې ستونزه پیدا کېږي څومره ژر تاسو خبرېدی شئ له مشکل نه اړیکې مو سره څنګه دي نو الحمدلله ولس سره زموږ اړیکې ډېرې ښه دي ولس د موږ نه خوښ ده او موږ د ولس نه خوښ او ولس موږ ته زر تر زره هغه راپور یا خبر راکوي نو الحمدلله هغه د راپور په اساس باندې موږ هلته ځان رسوو اقدام کوو او قومندان صاحب ولسونو سره چې موږ وغږېدو نو هغوی ډېری ویلې چې دلته ځینې معدنونه موجود دي کانونه موجود دي هغه په غیر قانوني ډول باندې استخراجېږي مثال په قانوني ډول باندې خلک هغې کې کیندنې کوي او قاچاقي ډول باندې وړي تاسې دغې برخې یا دغه کار د مخنیوي دپاره څه کړي او رښتیا هم همداسې ده او که نه
نو دا زه وایم چې په دغه ګوشتي ولسوالۍ کې دغه معدنیات اکثریت او زیات شته ده. دغه و په اول د تحولاتو کې چې بعضې خلکو به غیر قانوني استخراج کوو، خو الحمدلله چې موږ دلته راغلي 100% کې هم د دې د مبارزه کړې ده، اقدام هم کړی ده او د دغه غیر قانوني استخراج مخه هم نیولې ده او انشاءالله آینده به هم نیسو. او خپله یوه غوښتنه خو مې د امارت اسلامي نه دا ده چې موږ خو الحمدلله په هغه وخت باندې اقدام کړی ده، خو که یوه خاص کیته د دې دپاره زمونږ مجاهدین مشران جوړه کړي نو دا به بیخي لا فعال. او قومندان صاحب د مجاهدینو رویه له ولس سره څنګه ده؟ تاسو په دې برخه کې مجاهدینو ته کومه سپارښتنه کړې او که نه چې ولس سره تاسو ښه رویه وکړي؟ نو الحمدلله د مجاهدینو د عام ولس او د خلکو سره رویه ډیره یو ښه انداز کې ده، ځکه چې مجاهدین له قوم له ولس نه خوښ دي، هغه یې تر شا وړل دي او همدا رقم ته قوم ولس د مجاهدینو نه خوښ ده، هغوی چې هر وخت څه شي ته ضرورت شي او همدا رقم ته څه غوښتل وغواړي نو الحمدلله مجاهدین هغې ته وړل دي. قوم زمونږ تر شا وړل د موږ د قوم نه مخکې یو تر بله په هماهنګۍ سره نو الحمدلله مشکلات نشته ده. او قومندان صاحب ولس په دې په وروستیو کې پیغام څه ده؟ ولس ته خو مې دا پیغام د په وروستیو کې چې باید د افغانستان دا ملت دا کړېدلی زورېدلی ولس ټول د دې یوه اسلامي امارت تر شا ودرېږي او د بل چا د بل کفري ملک یا د نورو هغه خلکو چې هغه د افغانستان دپاره تېنه خطره میندل کېږي هغې ولاس راپرې نه دي. ولس نه مې دا غوښتنه ده چې د اسلامي نظام تر شا ودرېږي، ټول سره یو موټی شي او په اتفاق او اتحاد سره د کافرانو مشرکینو او همدا رقم ته چې د ملت ته تېنه ګواښ پېښېږي هغې ته ټول سره یو موټی شي. مننه قومندان صاحب، خیر اوسي. درنو لیدونکو تاسې د قومندان صاحب خبرې واورېدې، ولسونو ته یې د پوره امنیت ډاډ ورکړ. بغیر له دې په ګوشتي ولسوالۍ کې اوس هم امن د ولسونه په ارامه فضا کې خپل ژوند تېروي او د امنیت فضا ښه ډاډمنه ده. نو قدرمنو لیدونکو تاسې را سره دغه خپرونه ګورئ، موږ ورځو له دې وروسته د ولسوال صاحب خواته او له هغه سره هم غږیږو، د هغه نه پوره د ګوشتي ولسوالۍ په تړاو معلومات اخلو. نو تاسو را سره تر پایه پاتې شئ. د خدای په مرسته کړم اقتصاد بد پیاوړی اقتصاد. قدرمنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. دوستانو تاسې د ګوشتي ولسوالۍ د امنیه قومندان صاحب خبرې واورېدې، هغه ولسونو ته د امنیت په برخه کې پوره ډاډ ورکړ او دغه راز له ولسونو هم وغوښتل چې دوی سره دې لا همکاري وکړي تر څو د ګوشتي ولسوالۍ امنیت له دې هم ډاډمن واوسي او خلک په ارامه فضا کې خپل ژوند تیر کړي. نو دغه راز په د خپرونې په وروستیو کې د ګوشتي ولسوال صاحب اسدالله عرفان خواته راغلو، دا سره خوا کې ناست ده، د سره به د ګوشتي ولسوالۍ په عمومي وضعیت باندې وغږیږو او د پوره معلومات راکړي. ولسوال صاحب ستړی مه شي او په لومړي کې د ولسوالۍ په وضعیت دې راته وغږیږي چې څنګه د ستاسې د ولسوالۍ هغه وضعیت او خدمات مو څنګه دي؟ کور مو ودان، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. نو د ګوشتي ولسوالۍ عمومي وضعیت خو الحمدلله د اسلامي نظام په راتګ سره ډېر پیاوړی او د ډاډ وړ دی او الحمدلله هېڅ ستونزه نشته. مشکلات کوم وخت په وخت پېښېږي هغې ته انشاءالله رسیدګي کوو. ولسوال صاحب خدمات مو څنګه روان دي؟ اداري خدمات مو څنګه روان دي؟ ولس سره مو رابطې څنګه دي؟ دغه راز د ولسونو ستونزې څنګه حل کولی شئ؟ نو د ولسونو ستونزې خو الحمدلله تر ډېره حده په ابتدا کې خو ډېرې زیاتې وي، خو اوس الحمدلله تر ډېره حده حل شوي دي او وخت په وخت چې کوم لوی تنازع وي، مشکلاتو هغه د علماو په همکارۍ او د قومي مشرانو په همکارۍ الحمدلله حل شوي دي او اداري خدمات خو الحمدلله خو د ډاډ وړ او اطمینان سره روان دي. ولسوال صاحب مونږ له ولسونو سره وغږېدو، د ولس هغه غوښتنې ستونزې مو واورېدې او ورسره نږدې مو ولیدل. هغوی په بېلابېلو برخو کې خپلې ستونزې یادولې. یو له هغې نه دغه کومې ځمکې چې دلته په دې ګوشتي ولسوالۍ کې دي هغه دشتې خرابه ځمکې دي، دوی ویل چې د زورواکو له لورې غصب شوي دي او ولس ته نه ورکول کېږي. آیا رښتیا همدغسې ده او که تاسو دغه برخه کې څه کړي دي؟
نو په دغه برخه کې خو چې کوم ځمکې غصب شوي دي د مشرانو لخوا چې کوم هدایت مونږ ته شوي د هغې هدایت سره سم مونږه قانوني اجرات کړي او غاصبین مو چې کوم اړوند ارګانونه دي هغو ته هم سپارلي دي او مشرانو سره په دې وخت په وخت مجلسونه کړي دا ستونزې مو سره شریک کړي دي الحمدلله تر ډېره حده دغه مشکل رفع شوی دی. یعنې تاسو څوک نه پرېږدلی دی وروسته چې غصب وکړي یا د دولتي ځمکه یا مثال عام المنفعه ځایونه چې د غصب کړي او مثال شخصي ملکیت یې وګرځوي؟ د دې وروسته هېچاله دا اجازه نشته چې او نه اجازه ورکوو چې دولتي املاکات غصب کړي یا عام المنفعه ځینه د کې خپل سره تصرف وکړي. ولسوال صاحب بله موضوع چې ولسونو کې ډېر ټینګار کاوه د معدنونو برخه یادوله ویلې چې په ګوشتې ولسوالۍ کې ډېر معدنونه موجود دي او دغه معدنونه تر ډېره په غیر قانوني شکل باندې استخراجېږي او قاچاقېږي. آیا رښتیا همدغسې ده او که نه؟ نو ابتداء خو دغه یو څه مشکلات وو وخت په وخت الحمدلله مجاهدینو رسیدګي ورله کړې ده او چې کوم قاچاقي لارې وي د هغې کې چک پینونه اچولي دي او کوم خلک چې وو هغه یې ونیول شول د قانون منګولو ته وسپارل شول او اړوند ارګانونو ته هغه وسپارل شول. اوس خو څوک په غیر قانوني ډول باندې د دې په استخراج خو بوخت نه دي. اوس خو تقریبا چې د قانونو چې کوم اکتشافي کارونه هغه هم سرته رسېدلي استخراج اجازه هم ورکول شوې ده نو نور خو دغه زمینه نه برابرېږي نه مساعدېږي دوی ته چې دوی په غیر قانوني ډول استخراج وکړي ولې چې مجاهدین هلته په قانون سره قرار لري او پوسته لري. یعنې اوس چې اجازه ورکړل شوې ده په قانوني ډول باندې قرارداد باندې ورکول شوي؟ په قانوني ډول قرارداد باندې ورکول شوی. ولسوال صاحب بله موضوع چې ولسونو ډېر غوښتنه کوله دغه د کونړ د کابل کوم سیند چې سره یو ځای شوی دلته د ګوشتې ولسوالۍ په منځ یا په خوا کې تېر شوی دوی ویل چې دغه سیند زموږ د ځمکو په خوا کې تېر شوی ده الان کې زموږ ځمکه هم ډېره وړي او هره ورځ یې هغه ځمکه هم تخریبېږي خو د دغه اوبو نه استفاده نه ده شوې یا نه کېږي نو دوی ویل چې هغه سربندونه او کومه برخه کې چې اوبه راجګېږي که دلته موږ ته کار وشي او دغه اوبه راجګې شي نو زموږ دغه دښتې او دغه ځمکې به آبادې شي او زراعتي به شي. نو دغې برخې ته تاسې کوم څه پام کړی که نه مسؤلینو سره غږېدلي یاست یا نه تر څو دغه اوبه راجګې کړي او دغه شاړې دښتې پرې آبادې کوي؟ نو د ولسونو دغه مشکلاتو وخت په وخت موږ اورېدلي دي او بیا هم د مشرانو سره وخت په وخت شریکې کړي دي. الحمدلله د مشرانو لخوا ډاډ او اطمینان راکول شوی دی چې په آینده کې به انشاءالله د ولسونو دغه ستونزې په ښه ډول به انشاءالله حل شي. داسې په عموم کې داسې خو څوک نه دي راغلي د کومې ادارې نه یا داسې مرستندویه اداره داسې کسان خو څوک نه دي راغلي چې عملا دغه برخه کې کار وکړي مثال دغه اوبو راجګولو کې عملا اقدام وکړي؟ راغلي دي بعضې مؤسساتو لخوا هیاتان راغلي دي هغوی د ساګانو په هکله هم سروې کړې ده نو بعضې ساګانو منظوري هم کړې ده نو انشاءالله امید دی هغه به هم سرله ورسېږي او د دغې ستونزو په حل کې هم هیاتان وخت په وخت راغلي دغه ستونزې اورېدلي دي نو اطمینان یې راکړی چې امید دی دغه مشکل به ستاسې در حل کړو. ولسوال صاحب څومره تاسې د خپل د مثال تاسې چې ولسوال شوي یاستئ په دې دور کې د پوهنې برخې نه یا روغتیایي برخه کې دلته کوم کلینیکونه یا ښوونځي موجود دي څومره څارنه کړې څومره هغه مسؤلین دې ته متوجه کړي تر څو هغه خپل کارونه په ښه شکل مخته یوسي او فعالیت یې ښیي څومره دې برخې ته پام کړی؟ نو د پوهنې په برخه کې خو وخت په وخت موږ چې کوم زموږ مدیر دی تعلیم تربیه مجلسونه مو سره کړي دي او په مکاتبو ګرځېدلي وو الحمدلله خو د ډاډ او د اطمینان وړ درسونه پکې روان دي او امید دی انشاءالله چې آینده کې به لا نور هم سره ښه شي او د کلینیکونو په رابطه او خو یو څه ستونزې وي بیا موږ مشرانو سره شریکې کړي د دوا په رابطه او الحمدلله هغه مشکلات هم تر ډېره حده حل شوي دي او امید دی چې نور به انشاءالله حل شي. مننه ولسوال صاحب په وروستیو کې ولس ته د پیغام څه ده ولس نه څه غواړي ولس سره مو مثال همکاري څومره ده تاسو سره د ولس همکاري څومره ده په همدغه باندې په لنډول وغږیږه؟ نو زموږ د ولس سره همکاري دغه ده چې وخت په وخت د ولس ستونزې دا اورو
اقلا 15 ورځو کې د قومي مشرانو سره د علما کرامو سره مجلس لرو او د هغوی ستونزې اورو، بیا چې کوم زموږ په وس کې همدلته ورته حل کوو. کوم مشکلات داسې چې زموږ د وسه د توانه پورته وي بیا مشرانو سره شریکوو، دوی ته د اطمینان او ډاډ وړ خبر ورکوو. ولسم پیغام څه ډول؟ او ولستم پیغام دا دی چې لکه څه رقم چې موږ سره په جهادي بهیر کې اوږه په اوږه ولاړو او موږ سره دغه مشکلات دی موږ سره ګالل، په همدغه رقم اوس د الله په فضل سره اسلامي نظام راغلی دی چې موږ زموږ تر څنګ اوږه په اوږه ودرېږي او دغه نظام کې په شریکه ډول خدمت ترسره کړو. مننه ولسوال صاحب. خیر مودام. مننه. خیر اوسې. قدرمنو لیدونکو، تاسې د ولسوال صاحب خبرې واورېدې او موږ تاسو ته پوره په مکمل ډول باندې د ګوشتې ولسوالۍ په تړاو معلومات راکړل او خپلو خدماتو باندې را سره وغږېده چې څومره دوی هغه خپل خدمات په ښه شکل مخته وړلی شي. نو قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو، خدای دې وکړي چې را سره ستومانه شوي به نه یاستئ. د نن ورځې تلویزیوني سفر مو په همدې ځای پای ته رسېږي. تر بیا ما خانګل امرخیل ته اجازه راکړئ. الله مو مل شه.